وخت بخیر. د خبریال لیدونکو امن عزیزی یم. د نن ښه خبر دا دی چې له هلمند ولایته د جوارو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د هلمند ولایت د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې سږکال له هلمند ولایته د جوارو په حاصلاتو کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي روان کال د هلمند په 38,000 هکټاره ځمکه کې د جوارو کر شوی و چې 190,000 ټنه جوار ترې ترلاسه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال له هلمند ولایته 180,000 ټنه جوار حاصل شوي وو. د هلمند جوار په هیواد دننه ښه پلور لري او یو شمېر ولایتونو ته د پروسس، نباتي غوړیو او بېلابېلو خوراکي توکو د تولید لپاره وړاندې کیږي. له ښه مرغه په دا وروستیو کې د هیواد په ډېر شمېر کرنیزو توکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لا نورو ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.